السلام علیکم ملګرو، نن زه تاسو له د پښتو فلم خانه بدوش باره کې معلومات درکوم. خانه بدوش فلم په 2022 کې په صبرینا سینما باندې ریلیز شو. د دې ډایرکټر شاهد عثمان او پروډوسر اصغر چیمه او دا فلم په باکس افیس باندې سوپر ډوپر هټ شو. دا د پښتو هغه فلمونو کې شمار دی چې کوم فلمونو هایست بزنس کړی دی. عمدق کشان خانه بدوش ریکارډي بزنس کړو. ویل کېږي داسې چې د 71 लाख روپے ګټه پروډوسر لور کړی و. د دې په سٹار کاسټ کې جهانگیر خان، شاهد خان اور بسما چوهان او دیدار ملتانی و. او دارنګي معیاري او هټ فلمونه مونږ ته په یوټیوب باندې په کتلو نه ملاويږي. دا زموږ د دې پروډوسرانو او ډایرکټرانو نه ډیره غټه ګیله ده چې کوم فلمونه فلاپ شي موږ ته په یوټیوب باندې ریلیز شي او کوم چې هټ شي او کہانی خلک ډیره زیاته خوښه کړي دوی موږ ته په یوټیوب باندې نه اپلوډ کوي. ویل کېږي داسې چې دا فلم لوکیشن چې کوم هغه ریل سټوري و. د دې رائټر چې کوم هغه سجاد علي دی. سجاد علي همیشه یو څو فلمه کړي دي، زیاتې نه دي کړي، خو د ده کهانۍ لا دړادړ خلک سینما ته راځي. یونیک کار کوي او ټرو سټورو باندې کار کوي. د دې کهاني څه داسې وه، خانه بدوش چې کوم قبیله یې په یې باندې جوړ شوی، ټریلر یې ما کتلی، فلم مې خو نه دی کتلی. نو کوم چې ریل لکه یو صحرا کې دی ټینټونه جوړ کړي، هغه د خانه بدوشو کورونه یې جوړ کړي، لکه خپل یو داسې کوشش یې کړی چې کله انسان یو شي کې ډېر محنت وکړي یقین وکړئ دی سله بیا خامخا میلاوي. او چې کله چې ځان خلاص کړي او ټوپک او تماچه او ډز او ډوز او غړب او غړوب مجرم نو دی به هغه فلمونو له به څوک راشي. نو خانه بدوش فلم خو ډېر زیات هټ شوی او زموږ هماغه ګیله د پروډوسرانو نه چې دارنګې معیاري فلمونه مونږ ته په یوټیوب باندې اپلوډ کړي چې مونږ یې وګورو او تاسو مینوال یې وګورئ او خلک ترې ښه خوندونه والي. امید دی چې نن چې ما تاسو له د خانه بدوش باره کې کوم معلومات درکړل ستاسو به ډېر خوښ شي.